یوزلی نبی علیہ السلام مبارک دا یہودی وی چی آیات ستاسو پا قرآن کی دے او تاسو تنازل دے، افسوس کدا آیت من تنازل وینو دا دے آیت دا نازل دو روز بمون دا اختر روز گرزولے وا پا غرز بم جشن کاو او خوشحالی بم کولا او زمون بلوی اخترو. حضرت عمر تے تپوسو کا وی اکمی آیت تے نو دے وطوچ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. او دا ځکه چې د مسلمان ډیر لوی د خوشاله خبره ده چې د دین نوم ورلا لیک دی، ستا د دین نوم ما کې خو د اسلام نوم دی، لوی خبره ده. او دویم دې ته الله خپل نعمت ویلې دی چې دا ګورې زما نعمت دی. او دریم الله دا وایي چې دا دین در تمام مکمل کا دې کې هیڅ کمی پاتې نشو. ستا د زندګۍ د ژوند د تیرولو دا الله د منشا مطابق چې کم هغه شی دی چې هغې ته دین وایي هغه ما مکمل کا. نو دا یو ډېر لوی اعلان دی او د مسلمان دین ته ډېر لوی د عزت په نظر کتلی شوی دی او دا الله یو ډېر لوی نعمت پوروالی دی. نو که دا آیت زمونږ یهودیانو باندې نازل وی نو مونږ به دا ورځ د اختر ورځ ګرځولې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وی قمقله ته څه خبرې، تاسو به د دې آیت د نازلېدو ورځ د دې د نازلېدو نه پس د اختر ګرځوله او مونږ له خدای د دوه اخترونو په موقع دا نازل کړی دی. په کومه ورځ چې دا نازل دی هغه د جمعې ده او د جمعې ورځ د مسلمان اختر دی، ځکه اختر دا د خوشحالۍ ورځ ته وایي او د مسلمان د پاره لویه خوشحالي دا ده چې د جمعې په ورځ دی راشي او الله ته ټول په جامع مسجد کې ودرېږي او خطبه واوري او منځو کې. د مسلمان خوشحالي خو د الله په خوښۍ او په خوشحالۍ ده، نو د جمعې په مانځه الله ډېر خوشحالېږي. دویم د عرفې ورځ ده. د عرفې ورځ د کال په ورځو کې ډېره قیمتي ورځ ده. د کال په ورځو کې د عرفې نه د قیمت ورځ بله نشته، بل میدان د عرفات دی. دا هغه میدان دی چې رب العالمین فرشتو باندې فخر کوي چې تاسو به انسان مه پیدا کوه. دا د ګوره د لرې لرې ځای نه راغلی دي او د ډېرو کولهو لنډو اوږدو لارو نه راغلی دي او ما ته زاري کوي او د کفن 2 څادرونه یې د ځان نه تو کړي دي. نو الله فرشتو ته وایي وی تاسو ګواهان شئ دا ټول ما وبخل. فرشتي ورته وی فلانکي پکې ګناهګار فلانکي ګناهګار دی، وی دا ګناهګار مې ورسره وبخل. نو لویه خوشحالي د مسلمان د پاره بله دې نه کیدی شي چې ورځ د جمعې هم ده او د عرفې هم ده او بیا پکې میدان هم د عرفات دی. نو وی قمقلو تاسو به د آیت د نازلېدو نه پس دا ورځ د اختر ګڼله او مونږ له خدای د 2 اخترو پر ورځ دا آیت نازل کړی. نو ګوره اندازه ولګوئ د دې نه چې دا اسلام دا مکمل کېدل دا د دې دین کامل والی د دې دپاره خدای پاک د جمعې او د عرفې د ورځ انتخاب وکړ او دا بالکل د نبی علیہ السلام مبارک اخیری دور و، ځکه دا 9 د ذوالحجې وه او د دې نه پس نبی علیہ السلام ډېر لږ عمر دنیا کې پاتې شوی دی. یو ورپسې بیا محرم او سفر او ربیع الاول تقریبا 3 میاشتې 2-3 ورځې کم زیات 3 میاشتې د دې نه پس حضور پاک دا په مخ د ځمکه هغې موجود و حیاتو او 3 میاشتې پس تقریبا نبی علیہ السلام مبارک د دې آیت د نازلېدو نه پس وفات شوی دی. اوس دا اسلام څه شی دی چې دا الله په دونه عظیمه ورځ د آیت نازلی او یې تاسو له مې د دین نوم اسلام کېښود. نو اسلام خو ورونو ډېرې شعبې دي. ما 13 جمعه د یو شعبې ذکر درته کړی چې هغه د احترام او د ادب سره تعلق لري. د اسلام یو لویه شعبه درته نن بله بیانوم چې هغې ته دیانت او ایمانداري وایي. مونږ پښتو کې ورته ایمانداري وایو. دا زمونږ د پښتو هغه عرف او اصطلاح ده. اصل کې ایمان خو دې ته وایي چې سړی الله یو ومني او فرشتې ومني او رسولان ومني او کتابونه ومني او د آخرت ورځ ومني، جنت دوزخ ومني او د قبر عذاب او پولیس صراط او حساب کتاب او د عقیدې سو خبرې نور هم پکې شته. لیکن زمونږ خلک ایمانداري څه ته وایي؟ دیانت ته وایي. هلکه وي ده کې ایمانداري شته،
دکی دیانت شتا او په فلان کی دیانت او ایمانداری نشتا. اسلام د دیانت او د ایمانداری نوم دی. که چا کی دیانت وی مونږ چې وته په پښتو کې ایمانداری وایو خدا به سوچا مسلمانی او کدا پکې نه نو اسلام کې به نقصان. د دوالو جهان او مبارک سردار دا درس مونږ له پخپل را کړی دی. قسم دی پخپل کور کې د بیبیانو سره عجیبه ژوندو. 9 بیبیانې وې د حضور پاک مبارک په یو وخت کې او خدای پاک قرآن شریف کې ول اختیار ورکړو ترجی الیک من تشاء و تؤوی الیک ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء چې ستا خوښه ده. که یوې بیبي سره 2 ورځې تیرې او 3 ورځې تیرې او بلې سره نیمه تیرې او ورځ ورسره نه تیرې که یو بیبي سره هفته او میاشت تیرې هم ستا خوښه ده او که دې بلې سره ورځ تیرې هم ستا خوښه ده. که دا ټولې ځان سره ساتې بیا ستا خوښه ده او که دې کې بعضې د ځان نه جدا کې بیا ستا خوښه ده. یعنې پیغمبر علیه السلام له الله مکمل اختیار ورکړی دی. مونږ ته د اختیار نشته. د چا چې 2 یا 3 ښځې وي نو دې به پوره انصاف قایموي. یو شپه د یو سره بله د بلې سره او بله د بلې سره. پیغمبر علیه السلام الله د دې نه مستثنا کړی دی. ستا خوښه ده یو سره 15 شپې بل سره یوه، ستا خوښه ده یو سره میاشت بلې سره یوه، لیکن سره د هغې د حضور پاک دیانت ته ګوره هرې بیبي د خپل نمبر ورکړی. یو ورځ او یوه شپه د یوې بیبي، بله ورځ بله شپه د بلې بیبي، بله ورځ بله شپه د بلې بیبي. دا هغه د حضور پاک خپل تقسیم. او بیا هر مازیګر به نبی علیہ السلام په خپلو بیبیانو چکر لګو. مازیګر به راغی یوې بیبي له به ورغی، بیا بلې له به ورغی، بیا بلې له به ورغی، بیا بلې له، په ټولو به چکر ولګو او د ټولو حالات به معلوم کړل. که د چا ضرورت یې د کمې بي چې هغه خپل ضرورت ورته ووایي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خپل دیانتو. دا دیانت حضور پاک مبارک خپل صحابه کرامو ته ښودلی دی. او د نبی علیہ السلام چې څومره صحابه دي قسم دی دا د دیانت او د ایماندارۍ نمونې وې نمونې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه شو د مسلمانانو بادشاہ شو نو سحر وختي د به د کپړې تجارت کو. نو کپړې یې په اوږه واچولې او بازار کې ګرځېده چې دا کپړې خرڅو. حضرت عمر ورغی او د مټه کلک ونیوه. وی دا ته څه کې؟ وی دا خپله سودا خرڅوم، دا کپړه خرڅوم. وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې او بازار کې ګرځې او تجارتونه کې، د مسلمانان به څه کوي؟ وی زما بچي به څه خوري زه چې د مسلمانانو کار کوم او دا کپړه خرڅه نه کم، زما بچي به څه خوري؟ د مټې ونه وی ته راځه جومات ته یې راوسته او اکابر صحابه کرام چې وو دې ټول راغونډ کړل ویل او دا حضرت عمر پاسید وی دا ابوبکر ما راوس بازار کې ګرځېده او خپله کپړه خرڅوله، ما راوسدلې او تنخوا مقرره. ځکه دی که خپل تجارت کوي نو د مسلمانانو کار پاتې کېږي. نو دی به ټوله توجه د مسلمانانو کار له ورکوي. دی اوس خلیفه دی او د مسلمانانو امیر دی او دله به مونږ به بیت المال نه تنخوا مقرر کړ. نو تنخوا یې وله مقرر کړه. نو دی پاسې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی دا خو ستاسو خوښه ده چې مالم تنخوا مقرر کړه او وی تاسو ته پته ده چې زما کومه سوداګري او تجارت دی په دې زما د بچو خپله برابر ګزاره ګورې کېږي. دا نه چې ګنې زه ستاسو تنخوا ته محتاج یم، خو زه به فک ده د بیت المال اختیارمن یم او تاسو مال تنخوا مقرر کړه. نو زه به کوشش کوم چې د بیت المال دا مال په داسې طریقه استعمال کم چې دا تاوانی نشي او دې کې کمی را نشي. تنخوا به یې غشته. اوس دیانت ته یې ګوره. یو ځل ورته بیبي وی دا ته چې کله خپل تجارت ته کو مونږ فراخه رزق غواړو. ولې ګټه به ډېره وه، جامې مې اعلی وې او خوراک مو اعلی او چې کله د مسلمانانو بادشاه شوی نو ستا مخصوص تنخوا د پاغې زمون گزاره ډېره زیاته ګرانه ده او د دې بچو دی یو قسم الوا به پخوله. ډېره موده شوه چې ستا بچو مونږ هغه الوا نه ده پخ کړې، د هغې ورته زړه کېږي. نوې ښځې زه د کم ځای نه راوړم. دقه خو ما له مسلمانانو تنخوا مقرر کړې ده او د دې نه زیات خو زه له بیت المال نه نشم راغشتی. نو بیبي ورته وایي
وی کتا مایل اجازت راکه نو ما سره علاج شته. وی ډېره ښه ده. وی ته به څه کې؟ وی زه به ستا له تنخوا نه لږې لږې پیسې بچ کومه، نو چې بچت وکړم نو په هغې به دې بچوله او ځان له مونږه غالوه پخه. نو ډېره موده پکې تېره شوه، نو هغه حلوه یې پخه کړه. نو د شپې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته کېښوده. وی دا څه دي؟ وی دا مونږ حلوه پخ کړې ده. وی پسم پخ کړې ده؟ وی ستا له تنخوا نه به م لږې لږې پیسې بچ کولې، سبم ځان له انتظام کو لږې لږې به م بچ کولې. نو ام جمع کړې څو میاشتو کې، نو دا حلوه م پې پخه کړله. وی ښه دې نه معلومه شوه چې زما د دې خپلې تنخوا نه په کم هم ګزاره کېږي، چې تاسو پکې بچت راوسته خو په کم هم ګزاره کېږي. نو د بیت المال چې کم نگرانو او کم مشرو هغه ته یې خط ولیکه، وی زما تنخوا کې دومره کټوتي و که تنخوا راله کمه که. داسې به څوک په دې دنیا کې وکړي؟ څوک به وایي چې زما تنخوا کمه که. مونږ کوشش کوو چې تنخوا کمه یې مونږ وایي زیاته که، چې زیاته کی بیا وایو تنخوا کمه دراته زیاته کا، بیا وایو دا تنخوا راله زیاته کا. او د تنخوا د زیاتولو دپاره د لاندې طبقې نه ونیسه تر د صدر پاکستانه پورې، او د څومره چې ملازمین طبقه ده په دې پریشانۍ کې چې تنخوا مې خو زیاته نه شوه او دې بجټ کې تنخوا زیاته نه شوه، نو دا ټیک ده. ځکه چې د خوردنو سامان ګرانېږي او هر شی ګرانېږي، نو پکار ده چې تنخوا ورته اوچته شي، دا سم بدیت نشته. لیکن د حضرت ابوبکر صدیق دیانت تا ګوره، دا اسلام دی او دا دیانت دی. وی زما تنخوا کمه کا، ځان له هغه تنخوا کمه کړه. قسم دی د صحابو د حضور پاک نقشې وې نقشې، داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پرېښې دي چې عملي نمونې یې پرېښې دي. که دی وی چې دیانت کوې او مثال یې نه وې پرېښې، نو بیا به خلک وایي چې د دې مثال به څنګه وي. نو یو صحابي د حضور پاک د یو حکم مثال دی، مثال، او د یو حکم نقشه ده، نقشه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هغه دیانت خو دنیا کې مشهور دی چې دا هغه څومره دیانت او ایمانداري وه. د شپې به ګرځېده او د خپل رعیت حالات پې معلومون. داسې به نه وه چې د شپې به یې خوبونه کول، ګرځېده به او وی که د فرات د دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شي، نو د قیامت پر ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي. نو د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري؟ دریاب شته خو جبه دې ورښکته کړي، اوبه دې وڅټي که نه؟ اوبه ورته شته، خدای ورکړي دریاب او دې له تندې مري. وی که د فرات د دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو، نو ایمانه به یې تپوس کېږي. دومره په زړه کې د خدای یاره. یو غلام یې یو ځل مونږ د مدینې شریفې نه بار ووتو، ګرځېدو، وی یو خیمه ده او په هغې کې فریاد دی، فریاد. نو وی ما ته حضرت عمر وی ته راشه، داسې معلومیږي لکه چې څوک مسافر دی او څه تکلیف او بیماری ده ورته. وی مونږ ورلو، وی چې ورلو سړی ته بارو، وی مونږ اواز ورکړه سړی راووت. څه چل دی؟ یاره وی دا مونږ یې نه پېژندو چې دا امیرالمؤمنین دی. وی دا زما ښځه بیماره ده او د اولاد ناجوړه ده، نو دا ځکه تاسو فریاد اورئ. وی څوک ورسره شته؟ وی نه، هېڅوک ورسره نشته. یو زیم او یو مې دغه ښځه دی، هېڅوک هم نشته. وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هله شاه بزر راځه. وی لاړو او د بیت المال نه د انسان د پیدایش په وخت کې چې کم دارو درمل لګي، کم خوراک لګي، هغه را جمع کړل او خپل بیبي لا ورغی. ګوره د مسلمانانو د بادشاه بیبي د امیرالمؤمنین، وی یو خدمت د ښځې که کولی شي، الله به دنه ډېر زیات راضي شي او خدای به دله ډېر اجر درکړي. وی وای امیرالمؤمنین څه خدمت دی؟ وی دا دی یو مسافر دی ورسره ښځه ده او ښځې اولاد کېږي او تکلیف دی ورته، نو که د هغې مسافر د هغه ښځې ده بچي د پیدا کېدو خدمت دی وکړه. د مسلمانانو د بادشاه ښځه به داسې وکړي؟ وی امیرالمؤمنین دا خو ډېره ښه خبره ده. هله شاه بزه چې لاړ شو، ځان سره سامان واغشت او ور انتظام یې وله وکړ. او د مسلمانانو د بادشاه د حضرت عمر بی بی د امیرالمؤمنین بی بی هغه د دیتوب خدمت کوي،
د ښځې د ماشوم د پیدا کېدو چې څوک خدمت کوي هغې ته خو موږ دایي وایو، هغه خدمت کوي، خیمې ته ورننوته او د هغې ښځې خدمت یې وکړ. پروردګار هغې ښځې له بچې ورکړه، زوی وله ورکړه، دې وله خوراک اوړه موړه او ګرم څیزونه یو ځای کړل، سالوا ملوی وله پخه کړه، هغې هغه ښځې له ورکړه او پوره خدمت یې وله وکړه. چې بچی یې وشو نو د هغه ځای نه د حضرت عمر بیبي حضرت عمر له آواز ورکړه، وی امیر المؤمنین دې ورور له دې مبارکي ورکړه، دې مسافر ورور نه چې خدای وله زوی ورکړه. هغه چې واورېدل وی دا دې څه وې؟ وی ته امیر المؤمنین وی نه یم خلق راته امیر المؤمنین وی د مسلمانانو خادم سید القوم خادمهم، د قوم مشر دا به د قوم خادم وی. نو بعضې علما لیکي وی د دغې اواز دونه هیبت په هغه ښځه پرېوته، د دې اواز چې اوخو د امیر المؤمنین او د عمر نوم او دبدبه او روب دا خو بل شانتې و، د هغې دومره هیبت په دا ښځه پرېوت. دا د کومې ښځې چې بچی کېده چې د بچي د ولادت نه پس کومې سختې مرحلې وي هغه ورته خدای اسانې کړې او تعال او ستا دې بچي له د بیت المال نه به د رزق او تنخوا مقرر و. دقسې یو ځل د مدینې په کوڅو کې ګرځېده، یو ځای نه په صحرا کې د جړا اواز به اورېد چې دی ورغې نو ماشومان جاړي، نو حضرت او یو ښځه ورسره ناسته ده، نو حضرت عمر فاروق هغه ښځې ته وایي وی دا ماشومان ولې جاړي؟ وی دا وږي دي. نو هغې څه دیچکي کټوۍ باندې کړې وه، اور بلېده، نو وی دا خوراک وله ورکه که نه چې دا لوږې ختمه شي؟ وی دا خو خوراک په دیچکي کې نشته. نو وی دا دې ولې بیا دیچکې په اور باندې ایښودلې چې خوراک پکې نشته؟ وی دا خو ماشومان دي جاړي خوراک پسې او اوږي دي څه شته نه، نو ما په دې دیچکي کې څه کاڼې ماڼې اچولې دي او اور مې بل کړی دی چې د دې تمه پیدا شي چې مور خو راله څه پخی نو جړا به بنده کي. نو کیدی شي که خدای وله چېته خوب وروست، صرف د دوی د تمې دپاره مې اور بل په تمه به شي نو بس وده به شي، جړا به بنده شي. وی ښه نو وی ته امیر المؤمنین له ولې نه ځې؟ عمر له ولې نه ځې چې دا بچي دې وګیري چې بچو له دله انتظام وکړي؟ وی د امیر المؤمنین عمر به د قیامت پر ورځ ګریوان یو زما بلاسي او د خدای دربار ته به یې راکاږه. دې داسې ویرېد ورپېد، دا ویښتې غونې شو. وی تا نه څه خبر ده چې د خدای دربار ته راکاږي؟ ته خبر که چې در نه کړي نو بیا یې راکاږه. وی چې ما نه ځان نشي خبرولې بادشاهي ولې کوي؟ غلام ته وی شابه راځه، لاړ بیت المال او د بیت المال نه یو بوجۍ مضبوطه ډکه کړه او اوړه او زیتون تیل وغیره او کجورې چې څه هغه وخت سره و هغه یې پکې واچول او دومره یې لبریز ډکه کړه چې غلام وی مې چې صاحب ما ته را په شا کوي نه دا به زه وړم، چې زه غلام یم نوکر یم ستا، نو دا به توړې که دا به زه وړم؟ وی دا خو به ته یو څه خو د قیامت په ورځ باندې بوج څوک وړي، چا به را په شا که راته؟ نو ما ور په شا کړه هغه بوجې. وکړه دې زمانې یو افسر یو بادشاه یو وزیر داسې غلام خو وي د خدمت دپاره، وی را په شا که نو یې ور په شا مې کړه ورته. نو چا چې شی نه وړي او د بار د وړو قابل بلد نه د پن نو هغه کم ځای وړي شي، نو یې دا خپې به یې کږې وږې تلې راتلې وړې یې نه شوه. نو یو ویړه نو هغه د خیمې مخې ته یې غورځول، نو هغه لوښی تش که صفی کړ او په هغې کې دغه ور واچول سامان چې اوس دې ماشومانو له څه خوراک پوښ کړي. نو یې اور نه بلېده، نو دې اور له به یې پوکې ورکاو. وی قسم نه چې هغه منظر اوس هم زما په سترګو کې دی چې د هغه لوګي به د حضرت عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې ورته راوته او سترګې د اوښکو نه ډکې دي چې اور مې چې صاحب ته دې خوا شه زه یې بلوم، وی ته کښېنه په قلاردازه کوم. اور یې بل کړه، خوراک یې پوخ کړ او بیا هغه ماشومانو ته کېښاو او ماشومانو خوراک وخوړ. وی مې چې حضرت زه چې ځو که نه؟ وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جړا لیدلي دي چې په خندۍ وینم نو ځم به. او ښځې ته بیا وایي وی سار وختي راشه امیر المؤمنین ته چې تا له ستا بچو له
مونږ د بیت المال نه څه شی مقرر کړ چې ماشومان په لوبو ټوکو شو ماړه شو نو دې نه اخذ ورته وی ما امیر المؤمنین څه پیژني ما به ورته څوک پرېږدي او که نه وی ته راشه زه بالتیم دیو نه وي چې د امیر المؤمنین زه بالتیم انتظام به دله برابر کړم نو سهار وختي دا ښځه راغله د هغه دارالخلافه خو مدینه منوره وه او د هغه د بادشاه دی خو د مدینې منورې جومات کې ناست دا ښځه راغله چې راغله اوس دا یې سوچ دی حضرت عمر خو یې ولیده د هغه سړی خدا دی خو چې امیر المؤمنین به څوک دي نو دته خلک وایي ای امیر المؤمنین ای د مسلمانانو بادشاه ای د ښځه پوه شوه چې دا خو امیر المؤمنین په خپله دی دا څو شو په ده بېګا ما پڼ راوړی دی او بېګی راله ورم بل کړی دی او بچي راله ماړه کړی دی او ډوډۍ راله پخ کړی ده خوراک یې پخ کړی دی هسې نه او دبدبه د حضرت عمر خو ډېره وه هسې نه راومې نه نیسي جیل کې مې وانه چې سزا رانه کړي نو دا ښځه په یره شوه صحابو ته وی دا زنانه را مخکې کې دا ښځه ورته وی امیر المؤمنین ما نه پېژندلی ما ته پته نه او د شپې چې بچي وله ماړه کړل نو دوی ورته وکړه ای ځوانه وی د عمر په ځای خدای تا باچا کړي وی ته لاقې د بادشاه عمر د بادشاه قابل نه دی ته قابل نو چې څنګه تا تله او صحابه ونیوه ته یې را مخکې کړل وی صاحب زه معافي غواړم ما ته پته نه وه چې ته امیر المؤمنین بیگا پتا ما پوکی والی دی او پن میں دا باندې راوړی دی او زما بچی دی ماړه کړی دی وی دا پرېږده اوس به د قیامت په دربار کې خدای ته څه وی اوس به مې د ګریوانه نیسي او که نه خدای ته به مې مخکې کې او که نه اوس به څه وی وی د الله د رسول خلیفه او امیر المؤمنین د خدای په دربار کې وزه دا ګوی ورکوم چې خدای په نیمه شپه عمر په کوڅو کې ګرځېده او زما بچي ماړه کړی او ما د خپل حق را کړی د بیت المال نه ورته تنخواه مقرر کړه دا دیانت دې ته دیانت وایي او ایمانداري ورته وایي خدای دې په موږ کې دیانت او ایمانداري پیدا کړي دا د اسلام لویه شعبه او که چا کې دیانت او ایمانداري نه دی د خدای نه لرې دی رونو دی دوزخ ته نږدې دی دی د پیغمبر علیه السلام په طریقه نه دی روان د د غاړه کې به د قیامت پر ورځ پردي حقونه پراتی په خولې خو موږ ټول وایو هر سړی ځان ته ایماندار وي او بل ته بېایمانه وي دا لارو کوڅو کې غیبتیان او دا په دوکانونو او په حجرو کې غیبتیان هر سړی د ځان صفت کې او بل ته ګوته نیسي ګوره هغه کې دا چل هغه کې دا چل دی دا څلور د ځان ته را مخامخ کړي ته وګوره چې تا کې څومره ایمانداري ده چې بلکې نقطې راوباسي په خپله به ټول عمر حرام خوري بچي به حرام خوري مال به ټول د حرام وي او پردو او نیکانو پسې به ګوتې نیسي هغې کې به نقطې راوباسي دکې دا چل دی دکې دا چل دی دکې دا چل دا شی پرېږدی ځان ته وګوره چې زه څونه پورې اوبو کېم او څونه د اوبو نه بار یم څونه ما کې ایمانداري ده او څونه را کې نشته حضرت علی رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو یهودي پس طریقه هغه یهودي ته د حضرت علی رضی الله عنه زغره رسېدلی و او حضرت علی په خپله د مسلمانانو بادشاه د امیر المؤمنین دی اوس چې د بادشاه نه څوک شی والي نو اغېستی شي که نه یو سپی ولیږي یو پنځه شپږ څپېړې به یې مو یو شی به دې په زور راوالي لیکن ګوره دا خو ایمانداري نه شوه او دیانت نه شو د حضرت علي په زمانه کې یو قاضي شریح یې نوم و شریح دا ډېر زبردست قاضي هوښیار قابل هغه ته یې درخواست وکړو لکه څنګه چې زمونږ خلک په عدالت کې جج ته درخواست کوي درخواست یې وکړه چې دا پلانکي یهودي دی او زما زغره ورسره ده ما لته دا زغره راواخله اوس ججم د اسلام او د ایمان مطابق کار کوي هغه فوراً حضرت عمر تم استازی ولیږه ای په پلانکي ورځ به تا حاضرېږي یهودي ته یې درخواست ولیکه خط ولیږه وایي ته حاضر شي سمن جاري شو اوس بادشاه جج ته ودرېږي په دې زمانه کې سوال نه پیدا کړي زمونږ په دې دور کې بادشاه
د دې قانون نه مستثنا دی. بادشاہ به جج ته نه حاضرېږي، هغه به خپل وکیل لیږي. ګنې اټارني جنرل چې دا کم سرکاري وکیلانو مشر دی، دی به ولا خپله وکاله کوي او ولاړ مئ. بادشاہ توهین دی چې د جج مخې ته او د قاضي مخې ته دی ودرېږي. د حضرت علي دپاره دا توهین نه دی او د دې زمانې د بادشاہ دپاره توهین دی چې په قانون کې پکې استثنا راده چې دا قانون به د ده دپاره یو دله بني. رښتیا وایه دا د انصاف قانون دی که بې انصافي ده چې د غریب او د مالدار او د رعیت او د صدر دپاره یو شان نظامی دې ته قانون وایي. دا خو قانون نه دی. زمونږ ډېر قوانین داسې دي چې په هغې کې استثناګانې دي. ډېر قوانین ما ته معلومه ده، ما ته د هر څه معلوم دی، مې کتلي دي. دا اداره د دې فلانکي قانون نه مستثنا ده، دا فلانکي اداره د فلانکي قانون نه مستثنا ده، دا فلانکي سړی دا د دې فلانکي قانون نه مستثنا دی. هلکه خیر دی، دا غریب سړی دی، دی به د قانون لاندې ځي او د قاضي مخکې به ودرېږي، او دا بادشاه دی به د قاضي مخکې نه ودرېږي. دا ولې؟ هم د دې ملک باشنده او دیم د دې ملک باشنده. بادشاه دی نن سبا بني. نو سمن جاری که حضرت علی راغی دیو نوی چې ختم ما غواړي، قاضي ته دا نه وای زه به د ځان په ځای وکیل درولېږم او زه رښتونی نه د یهودي په مقابله کې ته زما خبره نه منې. دیو نه وی دا کبر یې ونه کړ. نیغ راغی د شورای قاضي مخکې حضرت علی رضی الله عنه ودرېد. بل خوا یهودي دی، یهودي او امیر المؤمنین یو ځای ولاړ دی. او بکی څوک داسې دا حضرت یهودي سره په یو سب کې ودرولم. دا د شریعت قانون دی. شریعت کې دا نظام دی چې خامخا به ودرېږي. مدعي به م ولاړي قاضي ته، مدعلی به م قاضي ته ولاړي او ګاوان به ترې غواړي. قاضي حضرت علي صاحب نه تپوس وکړو شریح وی ستا څه دعوه ده؟ وی زما دا دعوه ده چې دې یهودي سره زغره ده او دا زما ده. وی ګاوان د سره شته؟ وی یو. وی څو دي؟ وی دا دوه ګوان مې دي. دا یو حضرت حسن دی، دا مې زوی دی، او دا یو زما غلام دی، آزاد شوی غلام، دا زما ګوان دی. شریح قاضي ورته څه وایي؟ اوس علي صاحب دروغجن کیدی شي؟ وایه نه. اخو د حضور پاک هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام د هغه د جنت زیری ورکړی، یو ځل نه څو کرته، او ماشوم د حضور پاک سره لوی شوی دی. نو چې کم الک د نبی علیہ السلام په غیږ کې لوی شي او حضور پاک د هغه تربیت وکړي، اب دروغ څنګه وایي؟ بیا د بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها خاوند دی. بیا حضور پاک کی صفتم کړی، انا مدینة العلم وعلی بابها، وی دا علم خارم او علی دا غی دروازه ده. نو دروازه دا علم دروغجن نشي کې. لیکن د شریعت قانون دا دی چې گواه به پیش کوي. وی گواه وی دا دوه کسان گوان دي، وی دا یو غلام خو ستا ذات شوی غلام دی، د ده ګوی خو به دله قبوله کم، او دا بل د زوی دی، د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلېږي، نه صحیح کېږي. د حضرت حسن ګوی اوس ګوره، حضرت حسن چې ګوی کوي خو په خوله به کوي، او دا هغه شونډې چې حضور پاک ښکل کړي، او د دواړو جهانو سردار مبارک به خپله جبه راوویسته او د حسن په خوله کې به یې ورکړه او دا جبه به یې ولروله. نو کومو شونډو چې د حضور پاک جبه راولې ده نو هغه به دروغ ووایي؟ چرېم نه. اوس قانون دی. ما ته پته ده چې ته رښتونی، ګواه ته مجت نشته. ما ته پته ده چې دا زوی دې رښتیا وایي، خو د شریعت قانون دا دی گواه به پیش کې، هله به دې دعوه منم. د شریعت قانون دا ده چې زوی د ګوی د پلار دپاره نه صحیح کېږي. نو لهذا ستا یو ګواه دی، ستا ګوی خو رد شو، خبره خلاصه ده. یهودي دی اوس به قسم وخوري زما ګواه رد شو. هغه یهودي سوچ وکړه چې دې ته ایمانداري وایي، دې ته عدل وایي او دې ته انصاف وایي. امیر المومنین ما سره یو ځای په عدالت کې ولاړ دی، او امیر المومنین نه ګواه غواړي او ګواه پیش کولو کې ناکام شو، او د زوی ګواه یې بوله نه قبلي، او زغره د ده ده او دا یې زما شو. بس ازغره هغه یهودي فوراً وی قاضي صاحب زما فی غواړه، دا ازغره د دې امیر المومنین ده.
دا یې د مبارک شي. او داسې د دیانت مسلک او داسې د دیانت مذهب زه دې کې داخلېدل غواړم. ما ته کلمه وایه چې زه مسلمان شم. خدای په دغه دیانت والا فیصلې د برکت نه هغه یهودي په هغه مجلس تقاضا کې مسلمان شو. حضرت علی غواړي او ګواه پیش کولو کې ناکام شو او د زوی ګواه یې بله نه قبلي او زغره د ده ده او دا یې زما شو. بس اصغر هغه یهودي فوراً اوې وی قاضي صاحب زه معافي غواړم، دا اصغره د دې امیر المؤمنین ده، دا یې د ده مبارک شي. او داسې د دیانت مسلک او داسې د دیانت مذهب زه دې کې داخلېدل غواړم. ما ته کلمه وایه چې زه مسلمان شم. خدای په دغه دیانت والا فیصلې د برکت نه هغه یهودي په هغه مجلس تقاضا کې مسلمان شو. حضرت علی رضی الله عنه اصغر راواغسته او یهودي له اسلام په ایمان کې په انعام کې ورکړو. د مسلمان شو، د اصغر زما دستا شو. دیانت دا د اسلام لویه شومه ده. دیانت یوازې د صدر سره تعلق نه لري. زه به خپل ځان کې ایمانداري او دیانت پیدا کوم. ګاونډي سره به ظلم نه کوم، ښځې سره به ظلم نه کوم، بچو سره به ظلم نه کوم. د حضور پاک مبارک د یو ځل یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته کېناست، وی زما ښځه ده او ما ته وی چې زما دې زوی له یو مرایي ورکا. نو زه دې یو زوی له دا مرایي ورکوم او تا پې ګواه کوم. ښځه راته وی چې نبي علیہ السلام پې ګواه کا. مطلب یې دا چې سبا هسې نه ده بلې ښځې بچي را پاسي او وی چې دا غلام خو زموږ د پلار دی او د تا سره څنګه دی، هغوی پکې خپل حصه به غواړي. نو یې ښځې راته ویلي دي چې زما دې زوی له یو غلام ورکو، نبي علیہ السلام پې ګواه کا. نو دا غلام ستا مخکې دې زوی له ورکوم، ته پې ګواه شه. نبي علیہ السلام ته نور زامن دې شته؟ یو. وی هغوی له دغسې غلامان ورکړي دي چې دله ورکې؟ وی نه. ښه نو ما په ظلم ګواه کې، یو له ورکې نور له نه ورکې، په ظلم ما ګواه کې. انی لا اشهد علی جور، زه په ظلم ګوایي نه کوم. واپس کته دا غلام دې ته ایمانداري وه. ډېر پلاران هم ګوره ظلم کوي، یو زوی ته په ښه نظر او بل زوی ته لږ په کمزوري نظر، یو زوی له ښه شی ورکول بل زوی له کم شی ورکول، زوی له ورکول لور له نه ورکول. حضور پاک فرمائی نبی علیہ السلام چا چې خپل وارث د خپل حق نه محرومه کا، الله به د جنت نه محرومه کی. دیانت یوازې دا خو نه چې مونږ وایو لکه دا بادشاه کې عدل او دیانت نشته، نه ځان کې بم پیدا کې. یہ وزیر صاحب کی عدل و دیانت نشتا، نہ ځان کې بم پیدا کې. ما کې سونه پوری دیانت ته شپې چې سمله سر پټکا بلستان کې لږ سوچو کا چې ما کې سونه ایمانداری ده، ما کې سونه دیانت ته. د گاونډي سره مې څه سلوک دی، ښځې سره مې څه سلوک دی، زامنو سره مې څه سلوک دی. لور سره د پچوری او پاختر رضا کو، یو ښکاری چوری دا د لور حق دی. او د اختر شوقدر خو پکې نشته، نه خبر چې شته اوس به نشته. او یو اختر کې یو معمولی غوندې یو دړی روجې او یو پټې ټینګې او چېته د ململ یا د خاصې جوړه، او په بل اختر کې دا د او څه فخر کوي برید ته د خور لور حق دی کنه، دا زما د خور لور حق دی. د خور لور حق دا جایداد د خېټې لاندې کړی او د خور لور حق دی. نقد مال تعالی لاندې کړی د خېټې دا د خور لور حق دی. د خور لور حق جایداد کې دی، د خور لور حق ځمکه کې دی، د خور لور حق کور کې دی، د خور لور حق چې دی نه هغه بینک کې چې کم دولت د پلار پاتې دی په هغې کې دی، موټر کې دی. دا د خور لور حق نه دی. ښکاری چوری باندې د خور لور د حق به ځان ساتي. د ایمانداري ده زمونږه، ګوتې به بل ته نیسو، هغه ایماندار نه دی، هغه داسې دی. ځان کې سوچو کې ایمانداري یوازې د بادشاه سره تعلق نه لري. بادشاه کې ایمانداري نه کوي اول نمبر مجرم، ځکه د هغه ټګي ډېره زیاته ده، د هغه سزا ډېره زیاته ده. وزیر کې ایمانداري نه کوي، گورنر نه کوي، وزیر اعلی نه کوي، بل نه کوي. نو که څومره لوی سړی دی نو لویه بیماني پکې راله.
لوی نقصان راغی ګناه ډېره زیاته ده خو هر سړی به خپله ایمانداري او دیانت پم کوي دکاندار څومره دیانت کوي پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي پی والا څونه دیانت کوي پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي دا دیانت دی که نه بلکې ګوتې راوباسو وچ پی میده کوي پتې مږي وچ پی ما ته مخکې ورځ کې یو سړي خبره کوله سوچه او غوړو خبره راله یو ځای راته یاد که وی الوګان پرې کوي او پکې اچوي یا خدای پاک دا پیسه څونه خوږه شوه د ایمان نم زیاته خوږه شوه د پیغمبر د خبرې نم زیاته خوږه شوه دا خو ما ته خپل پیغمبر وی ټګي به نه کوې من غشنا فلیس منا چا چې زما مسلمان سره دوکه وکړه دا زما ډله کې نه دی نو د پیغمبر د خبرې نه ستا د پیسه ډېره خوږه شوه مساله کې ټګي دوکه غوښه کې ټګي د اډو په عامل به درته په غاړه کي خدای دې سره څوک خمپه کې شته نه کار شته ټول بدن بني مساله کې ټګي په غوړو کې ټګي په اوبو کې ټګي اوبه چې در باندې مې کومې خرڅوي په بوتل یې لیکلي چې دا هغه کوم منرل واټر دي او ډکړې د تورنګو د کندې نه یو مثال در کو څه کې ټګي نه شوه گیس کې ټګي را سینجي پمپونه ته اکثر تاسو کوم پریشر دی پورا دی ویو چې 40 میټر لاندې روان دي الکه تا خو یې پورا دی ودا بس پورا شي کنه نو چې 300 گیس واچي اخیری د شلو پاتې شنو هغه کې لک تیز شي اوس وی پورا شو 300 دی لپاره نیمه کې واچو اخیری کې دی پورا خود اته وګوره دا خلک د کروڑونو روپو د گیس د سینجي پمپ دی ته نور چاله غټې نه بختا پیټرولو کې ټګي ډیزلو کې ټګي موبایلو کې ټګي چا لګټي دغه سینجي پمپ والا چې دا ټګي کوي نیکان نم پکې ټول بدن نه یادوم پکې نیکان بني دې چا لګټي دا خو د کروڑونو روپو سرمایه ده نو معلومیږي دا چې د زامنو دونه د څه زامنو دین کېږي د نوسو دین کېږي دا کړوسو لګټي دا حرام خوري کړوسو لکه هغه خلکو لکه چې هغه پیدا نه دي هغه لکه چې هغه پیدا شي دوی چې قسم دې کړي نیکه ته دعا مو کی دې یادم کی دا خپل نیکه یاد دی د نیکه پلار دې یاد دی صبح دعاګانې دې نیکه ته او د نیکه پلار ته وکړي کلوسی شو کنه کلوسی ته د نیکه پلار کم ځای یادي نو اکثر دا مالدار خلک دا سرمایه‌دار او دا کارخانو والا خلک د دوی دومره مالی چې د زامنو هم دغه بسته د نوسو هم بسته دا چاله ګټه کوي دا کلوسو لکه اے کلوسی چې لا پیدا نه دي خدای گواه دی کدی یاد کی په دعا کې به یاد نه کی اغه لپاره د الله آخرت خواره خدای به پدی پیژنه او شیطان من پیژنه خدای او رسول مکه او شیطان وی کوا موږ شیطان تابعدار په مخاغشتي هر سړی بل ته ګوته نیسي ځان کې چام سوچو نه که جناب دا د ایماندارۍ مثال ماشاءالله ایمانداری چې چا کړی دا خدای ولا د هغې صله په دنیا کې مور کړی دا او د هغې صله ولا الله په آخرت کې مور کړی او چې چا ایمانداری نه ده کړې دغه صحابه کرام ایماندار خلکو دیانتداری پکې وه تر ننه پورې موږ نوم څونه په عزت اخلو رضی الله عنه دعا ورته کوو الله ته ترې راضي شي او مثال کې پیش کوو چې داسې موږ هم شو او چې چا دیانت نه ده کړې ایمانداری نه ده کړې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ یو کافر راغی مسلمان شو د روم د یو علاقې بادشاہ مسلمان شو جبل نمو جبل ابن اهم او حضرت عمر ولا دون لوی عزت ورکا چې هغه زما عمره تړل کیږي وی راځه د سره عمره لازم د مدینې نه مکه مکرمه ته سره عمره لازم چې ستا یو عزت راشي ورسره راغی صاحبه عمره کوي نو عمره کې خلک طواف کوي طواف کې لنګ والی نو چرته د یو سړي د یو باندیسي خپه د دغه جبله بادشاه په لنګ راله هغه چې د قدم واغش لنګ ته لاندې پرېوت زه یې لنګ اوچت که ځان نه تاو که خو بادشاه و مسلمان شو سپېړه اوچته کو دغه باندیسي یو مضبوطه سپېړه و ته زما په لنګ پکې خود
معنی لنگ وغورځو. هغه خو د انصاف د دیانت زمانه وه. حضرت عمر ته درخواست وکړه، وی جی دا دغه چې دی بادشاه زه ووالم. هغه بادشاه راویس په طریقه راوغوښته، وی دا تا ولې وو؟ وی دا ما پلنګ یې خپه کېښوده. وی تا لکه د پلنګ خپه ولې کېښوده؟ وی د به لنګ اوچت کړی و که نه، زه خو طواف کې روان وم، د ده لنګ چې په ځمکه راښکې شو نو زما پې خامخا به خپه راغلي، لنګ به د اوچت کړی زما خپه پې نه راتله. ذالک وی خیر دی. نه نه باندې سی وی خیر پکې نشته، ما نه سپېړه وستلو که د اسلام څه قانون په دې کې وینو قانون به مالو جاري کوي، او که دا قانون دی جاری نه کړو د قیامت پر ورځ به زما لاس او عمر ستا به ګریواني. خدایا دا څه مسله. خیر دی جی بادشاه ایمان یې راوړو، مسلمان شو، او دنه به اسلام خو دې ته وایي چې ته دله سپېړه ورکړې خپل بدل دی والی، دا دې ته وایي. او دویم دا دی چې معاف یې کا، وی نه معاف کوم، ماله به خپل بدل اخلي. اوس عمر فاروق خو دې خوا خو بادشاه دی، مسلمان دی، د هغې عزت هم پکار دی، لیکن بل خوا د قیامت خبره ده، دیانت و ایمانداری پکار ده. اب بادشاہ ته وایي چې داسې کار دی، وایي دې به موږ رضا کړو. باندې سی وایي چې رضا پکې نشته، ما نه سپېړه په ډک مجلس کې ایسته او زه به خپله سپېړه عالم که د اسلام په قانون کې دا وي، او که نه نو بس اسم نه کوم، خو قیامت پر به تا نه تپوس کوم. اب بادشاہ پوه شو، هغه وی صاحب ما له څو ورځې مهلت راکړه، دا باندې چې به رضا کړم. وی ډېره ښه ده، مهلت مې درکړه. هغه څو ورځې مهلت کې هغه بادشاه شپې د شپې واپس وتښتېده، روم ته لاړ او واپس عیسایي شو. عیسایي وی داسې دین مې نه دی قبول چې د یو بادشاه مو زمانه دی پکې سپېړه په بدل کې دغه کېږي، اخیستلی کېږي. دا قانون خو حضور پاک په ځان چلولی دی. یو موقع کې جهاد کې صفونه برابرېدل، نو نبی علیہ السلام مبارک سره غشي، نو هغه غشي داسې راښکوي دا صفونه نیغ کې، نو ما دې غشي سره صفونه نیغ کې، نو چې چا لږه سینه بار و نو هغه ته به یې ویل ته لږ دننه شه چې سب برابر شي. نو هغه غشي نبی علیہ السلام راښکوي، نو یو صحابي په خېټه راښکلی شو، نو خېټه یې خوږ نه شوه، خو داسې معمولي غوندې داسې دا سرمن یې لګه وګرېده. هغه صحابي زر د صف نه راووت، وی الله رسول زما دې خېټه خوږله. وی ما خو دا غشي راښکم، هغه ستا خېټه قصدن نه خوږوله، دا غشي راکاږم چې دا صفونه برابر شي. نه نه وی زما دې خېټه خوږله، ما له د دې د شریعت د حکم مطابق فیصله وکړه. وی ښه نو شریعت فیصله خو دا ده، ما قصدن نه دي کړی، خو چې خامخا ته وی نو دا غشي والا ته زما په خېټه راکاږه. او صحابت حیران شو چې داسې مسلمان دی. صحابه خو به د نبي علیہ السلام نه قربانېدل، او د جهاد له د پیغمبر په حکم راغلی، نو د پیغمبر په حکم سر ورکې، او که د هغه نه په غلطۍ سره غشي راښکلی چې ستا په خېټه هغه نه برداشت کړې، ته ته دا لیونی که روغې؟ وی نه دا هم د دې پیغمبر وینا ده، د ده وینا ده. ما له خېټه خوږ کړې ده، زه به ترې د خپلې خېټې بدل اخلم. د دواړو جهانو مبارک سردار ته ګوره، صحابه د چپ د دې حق په ما کېږي، ما احتیاط نه دی کړی، زر یې ورته خېټه مبارکه کولاو کړه، لمنې اوچته کړه. صحابي ته وایي دا غشي واله راشه شابه زما نه انتقام ول. هسې نه د قیامت ورځ ته ستا دا خبره پاتې نه شي چې سې لمنې اوچت کړه، صحابي رامنډه کړې او د حضور پاک خېټې ښکلولې شروع کړل. خېټه ولا ښکلۍ 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 جاړي، اردت هذا یا رسول الله، د الله رسوله دا مې مقصد و، زه خو زما مور پلار تا ده قربان، زه به تا د انتقام علم. یو موقع خدای پېښه کړه چې په دې چل د پیغمبر هم دا خېټه ښکل کړم، لیکن د نبي علیہ السلام دیانت ته ګوره. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ هغه بادشاه وی دا چې ته کیدی شي. یو جهاد کې د مکې مکرمې د فتح په موقع باندې یو ښځه و فاطمه نومه، د بنو مخزوم قبیلې و فاطمه مخزومیه ورته وایي، هغې غلا وکړه. چې غلا وکړه نو فیصله دا وه چې لاس به ترې کټ کېږي، لاس به ترې پرې کو. هغه د مالدار سړي لور وه، هغې وی دا خو لوی مصیبت دی، ښځه ده او ښې لاس ترې کټ کړي، دا به څوک واده کوي څنګه، او دا به کار څنګه کوي، او دا خو د یو شریف او د مالدارې کورنۍ لور ده، دا بچکول پکار دی د لاس کټ کېدلو. یاره نبي علیہ السلام ته به څوک ووایي چې دا لاس ته مه پرې کوه، یو سفارشي پکار دی. نو چا دا غږ نه شو کولی. وی نبی علیہ السلام یو غلام دی زید ابن حارثه، دا هغه زوی دی اسامه ابن زید،
هغه اسامه د نبی علیہ السلام ډېر زیات خوښ دی که هغه ورته ووایي نو ممکن نه د هغه خبره ومني هغه ته یې ورته سپاره شو که اسامه ابن زید راغی نبي اسلام ته د الله رسوله دا یو ډېر شریف خاندان دی او دا ډېر مالدار سړی د هغه لور ده او خشتم ده او دا زه درخواست کوم چې دا لاسې پرې نه شي نبی علیہ السلام غصه شو اتشفع فی حد من حدود الله ته د الله په حد کې ما ته سفارش کې چې لاس مې پرې کوه زما د قسم په الله دا فاطمه مخزومیه ده که زما لور فاطمه اغلا وکړه نو لاس پته پرې کو اسلام کې دا فرق نشته چې دا پیغمبر لور ده او دا امتی لور ده او دا بادشاہ دی او دا ګدا دی دا فرق چې دا فرق دی پکې راوستم انصاف ختم شو بیا نو حضرت عمر هغه سړی لاړ واپس کاته شو عیسائی بهر کې څه زمانہ پس صحابه کرام دغه علاقې ته تللي روم ته چې روم ته تللي دغه بات او هغه چې لاړ هغه قوم بیا په تخت کېنو چې زموږ بادشاہ بیا راغی عیسائی په تخت یې کېنو نو هغه بیا دا وکړل چې هغه خبر هو چې مسلمانان راغلي دي نو دا مسلمانان مال راوړل نه صحابه ورلل چې تاسو ته کوي تاسو صحابه د مدینه مسلمانان ویاو ما پیژنه وینه تا نه پیژنه ویزاغه جبلا بادشاہ ما او هغه باندې سي نه چې مې سپېړه استو یادم شو بالکل او بیا هغه نه بدل غشتو د شپې واپس رااله وی د پوسټ نه کو بادشاہ سلامت هغه سور ورځې په اسلام کې تیرې کړې هغه نه مخکې عیسائی اوسم عیسائی اول څنګه دا عیسائی بادشاہ وته وي قسم نه چې هغه سور ورځو کې کم سکون او اطمینان دی بادشاہ کې نه مخکې مالی درو نه پکې وسینه بیا مسلمان شرازه وی اوس به خلک وی چې کله مسلمانېږي او کله عیسائی کېږي خلک برا پورې خان دي خولم اسلام ته کېږي نو یو چل مزړه کې لکه هغه کولی شي نو واپس مسلمانېږم اداري که عمر مال لور راکوي نو زه مسلمانېږم زه به خلکو ته دا باره ونیسم چې وروره یو ډېر لوی بادشاه او ډېر بهادر انسان لور په نکاح راکړه دا مې بار نه شي نو صحابه ورته وایي که زمونږ لوڼه غواړې خو د قربان او د عمر لور خو د هغه په اختیار کې دي نو هغې کې مونږ څه نه شو تپوس پې ویې تپوس ته وکړې دا لور راکوي زه واپس مسلمانېږم د اسلام هغه څو ورځو کې چې زما په زړه کې کم اثر او کم اطمینان هغه نشته دوی واپس راغلل چې حضرت عمر ته ویل وی نیکبختو خبر مو ته کړي د یو سړي د اسلام نه زما یو لور خو نه ډېرې لوڼم قربان او صحابي یې په اس سور کوي ښه تیز اعلی اس وګورو په هغې سور شه او شا بازار رسوه او ورته ووایه چې د عمر لور درته حاضره ده په نکاح درکوي شا به مسلمان شه واپس راځه خو چې دې ورورسېد روم ته نو بس هغه بادشاه هغه وخت کې مړ شوی جنازه روانه وه اسلام یې په نصیب کې بیا دیانت او ایمانداری دا اسلام لوی شعبه ده ټګي به نه کې دا د دیانت خلاف دوکه به نه کې دا د دیانت خلاف بل مسلمان ته به سپک نه ګوري دا د دیانت نه دی د مسلمان به عزت کې حرام خوري به نه کې پردې حق به نه وهي او گاونډي ته به ضرر نه رسې په کور کې بچو سره به د ایمان او د اسلام مطابق ژوند تېروي پلار د پلار به قدر کوي د مور به احترام کوي دا ټول دیانت دی دیانت یوازې د قاضي د کرسۍ سره تعلق نه لري دا ټول دیانت دی د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم به قدم ایږدي د هغه په طریقه به ژوند تېروي دکاندار به په خپله دکاندارۍ کې دیانت کوي بادشاه به خپله بادشاهۍ کې دیانت کوي او دارنګه د قوم مشر به په خپله مشرۍ کې دیانت کوي او د کور مشر به په خپله مشرۍ کې دیانت کوي او دا دیانت دا د اسلام لوی شعبه ده نو الله تعالی دې دا د دیانت دین چې اسلام دی دا الله مونږ له خوښ کړی دی خدای دې په مونږ کې دیانت پیدا کړي دعا وکړئ الله مونږ د بې انصافۍ نه په امن کې وساتي دیانت هم نصیب کړي د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي او د شر نه مو ساتي او زمونږ په دې وطن کې د عدل او د انصاف حکومت راولي او زمونږ په کورونو کې الله انصاف قایم کړي زمونږ په مسلمانانو کې دیانت او انصاف قایم کړي الله د ظلم نه په امن او امان کې وساتي د مخلوق د شر نه مو ساتي څوک مریضان دي دعا کوي چې الله تعالی ول شفا ورکړي څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي زمونږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي او د دنیا او د آخرت د کړاوونو او مصیبتونو او فتنو نه مامون وساتي اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان
پیښور ښار کې د ناصر خان فرار ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریو کیسټ بم تاسو له دې دکان نه ترلاسه کېدای شي. حضرت انس فرمائی رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی کتاب الایمان کے دا حدیث ذکر دے چې ما د نبی علیہ السلام مبارک نه اوریدلی دی. هغې فرمایل چې تر څو یو انسان ته زه د پلار نه د بچو نه او د کل مخلوق نه زیات خوښ نشم هغې پورې دا انسان مسلمان نشي کېدی. گویا د انسان د ایمان دارومدار د نبی علیہ السلام په محبت او په مینه دی. که چا کې د حضور پاک سره مینه محبت وي دی به مسلمانی، او که چا کې دا مینه نی نو دی به مسلمان نی. او دا خپل نبی علیہ السلام فرمائی لکه دا د چا سوچ نه دی، د چا فکر نه دی، دا د رسول الله مبارک خپل وینا ده. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل نبی علیہ السلام مبارک سره کېناست او نبی علیہ السلام ته عرض کوي د الله رسول د هر چا نه ماته ګرانې خو د خپل ځان نه نه، زما دا نفس راته زیات ګران دی ستاسو نه، نور راته د ټول مخلوق نه زیات ګران دی. رسول الله مبارک ورته فرمایي کلا عمر داسې نشي کېدی چې ما سره د محبت وینو د ځان نه بم زیاتی، دا کېدی نشي. حضرت عمر فاروق چې دا خبره واورېده نو سر یې ښکته کړ، لږ ساعت پس بیا عرض کوي د الله رسوله ما سوچ وکړ ما ته ته د خپل ځان نم ګرانې وی الان یا عمر اوس خبره درسته شوه. دا چا سوچ نه کړي فکر یې نه کړي او چې دې سوچ وکړي فکر وکړي نو دې ته به رسول الله مبارک د ځان نم ګران ښکاري. او ساده دلیل درته ووایم چې صحابه به د حضور پاک نه ځان قربانو چې زه دې مړ شم خو نبي علیه السلام دې بچ شي، زما زوی دې مړ شي خو نبي علیه السلام دې بچ شي. نو دا د ګرانوالي او د مینې نښه شوه که نه؟ اصل کې زمون خلقو د خپل ځان سره تعلق دی، د بچو سره هم تعلق دی، دې تم نظر دی، ځان ته بچو ته ښځې ته دوستانو تم نظري، او رسول الله مبارک تم نظر کمی نو ځکه مونږ ته فرق ښکاري. یعنې چې مونږ د ځان او د نبي علیه السلام په منځ کې موازنه وکړو نو بیا به راته نبي علیه السلام د ځان نه زیات ښکاري. دوه ډکي سړی وي دا لرګي اوږد دی او دا بل سړی وي نه زما کور کې چې کوم لرګی دی هغه اوږد دی، نو دواړو کې د زیات اوږدېدو فرق هله معلومیږي چې دواړو لرګي سړی یو ځای ودرئ، یو ځای ودرول نو پته لګي چې کم پکې اوږد دی. نو که د حضور پاک د محبت ظهور او سړی ته د خپل ځان او د خپلو بچو د محبت ظهور دا یو ځای شي او سړی موازنه وکړي چې یاره که نبي علیه السلام ته زما زوی بد ردوی او د هغوی په شان کې ګستاخي وکړه، ده ته به اوس پته ولګي چې ما ته به زوی زیات ګران او که نبي علیه السلام، دله به غصه ورځي که نه به ورځي. یا د یو سړي دوست دی یا پلار دی یا ښځه ده او دی د حضور پاک په شان کې ګستاخي وکړه او سپک یې وویله، که دې پې خاموش پاتې شو بېشکه د ده مینه د بچو سره او د دوستانو سره د حضور پاک نه بیا زیاته ده. او که دې پې خاموش نه شو د سپېغله اوچته کړه او زوی نه یې پړق وویسته، زوی ته یې بد ردوی د کور نه ویست ښه ته زما د پیغمبر په شان کې ګستاخي کې دا ګوره اوس موازنه راله نو پته ولګېده چې د ده بچي سره مینه د حضور پاک په نسبت باندې کمه ده او هغوی سره مینه زیاته ده. سړي خو څه کې یو جهاد د احد کې یو زنانه راله او عجیبه اتفاق د دې زنانه پر احد کې پلار هم شهید شوی او خاوند هم شهید او زوی هم شهید او ورور هم شهید، لکه اویا کسان شهیدان شوي. دا راله او ډېره زیاته په هیبت وه، د هیبت نه ته دا پړونه او څادر هم غورځېدلی و، په منډه را روانه وه. چا ورته وی بیبي لږ غوندې په قلار شه، ځکه خلکو ته پته وه چې دومره لوی غم په دې زنانه راغی، دا غریبه به برداشت څنګه کوي چې څنګه دا ودرېده. یو صحابي ورته
خبره کوي چې ودرېږه زه ورته د یو کس ال ویم چې هیبت پې رانیسي بیبي ودرېږه او خیر دې مبارک دې شه ستا رور شهید شوی دی دا ورته څه وایي وی رور پرېږده د حضور پاک حالت راته وایه رور پرېږده د نبی علیہ السلام حال وایه وی نبی علیہ السلام مبارک خو ټیک دی هغه دی ځکه چې یو پراپیګنډه شوې وه په دا جنګ کې چې حضور پاک مبارک شهید شو او دا احادیثو کې راځي شیطان پکې اواز کړو هغې سره د صحابو په دې وجود تزلزل راغلی نو دی بی بی ته هم د اطلاع رسېدلې وه وی ورور به خپل کار کوي د نبي علیه السلام حال وایه وی هغه ټیک دی چې لږ مخکې شو بل یو کس په مخه ورغی ترور مبارک ته شه ځکه هغوی به د شهادتونو مبارکبادي ورکوله وی پلار دې مړ شوی دی پلار دې شهید شو وی پلار به خپل پلار کوي نبی علیه السلام راته ښایه لږه چې مخکې شوه بل یو کس وله راغی ترور خاوند دې وفات شو شهید شوی دی وی خاوند به خپل کار کوي رسول الله مبارک حل راته وایه چې لږ ور مخکې شو وی ترور دغه دی بچی دی پروت دی ته خوا کې ور تېرېږي داسې پې تېرېدله او شهید شوی دی وی زوی به خپل پلار او زوی او ورور ټول به خپل کار کوي ما ته د دواړو جهانو سردار ښایي رسول الله مبارک ورته چې خو قسم دی که دا د خپل پلار لا یا خاون لا یا رور لا یا زوی ته نږدې شوې قدرې وي چې منډه یې کړې داسې د لیونو په شکل کې او نبي علیه السلام مبارک ته یې وکتل وی اوس ټول غم ختم شو دا الله رسوله چې ته مې جم دیولی غم لال ختم شو پلار بم خپل کار کوي رور بم کوي زوی بم کوي خاون بم کوي مړي دې خپل کار دی کوي خو چې تاسو مې جم دیولی دی او روح سالم مې ولیدی د ښځو په ذهن کې چې پروردګار د رسول الله مبارک سره څومره مینه اچولې وه او د هغې زړه کې کم محبت اچولی او دا چې ایمان دی راوړه بس دا به یې که نه د هغې ایمانونه خو زمونږ د ایمانونو په شانتي نو هغه کلک ایمانونه او مضبوط ایمانونه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابوں کے سردار دے صحابوں دی خلنبی مسلمان دے کم وقت کے د مسلمانانو تعداد یو کم سلویختو تو رسید یو بزیاتے دا حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام تکینا سوید اللہ رسولہ یو درخواست کو وی ګوره مونږ خو اوس الحمدلله زیات شو دغه وخت پورې د الله د طرف نه دا حکم و چې تاسو پټ دعوت چلوئ ښکاره چاته مه وایئ او بالکل خفیه طریقه اسلام خوروئ یو کم څلوېښتو ته چې د مسلمانانو تعداد ورسېد وی صاحب زه درخواست کوم که مونږ اوس یو پوټی د خلکو مخکې اعلان وکړو څنګه به حضور پاک فرمایل ما ته خدا الله د طرف نه دا حکم نه دی شوی ما ته خدا اډر دی حکم دی چې لا پټ به تبلیغ کوئ دعوت په پټ چلوئ ښکاره به نه کوئ وی حضرت ما له اجازت راکړي مونږ ګڼو یو کم څلوېښت کسان یو مونږ ته څوک غږ نشي کولی ډېر ټینګ شو نو نبي علیه السلام مبارک ورته اجازت ورکړي بس ملګري غون واغېستل او د بیت الله خواله راغی دا یو کم څلوېښت سړي دا هغه ورځ ده چې په کوم ورځ حضرت حمزه مسلمانېږي او د دې ورځې نه درې ورځې پس حضرت عمر فاروق مسلمان شو چې دی راغی د بیت الله خواله دا یو کم څلوېښت مسلمانان کېناستل حضرت ابوبکر صدیق پاسېد او تقریر یې شروع کړو په اسلام کې لومبۍ خطبه دا ده د دې نه مخکې په اسلام کې تقریر او خطبه چا نه ده کړې او د ډېر مزیدار بیان وکړ چې الله یو د شریک نه لري او زمونږ د نبی علیہ السلام مبارک نوم یې په ډېره ښه طریقه واغې چې د الله پیغمبر راغلی دی او مونږ ته معلوم دی چې دروغجن نه دی رښتونی دی مونږ کې وخت تېر شوی دی مونږه ومنه او د نورو خلکو لم دا دعوت ورکوم چې دا ټول په د ایمان راوړي دا خبرې څه وې چې کافران لکه د ماشو میږو پې راغون شو او شروع یې پې وکړه چا لرګي راوړل او چا نیزې راوړې او چا تورې راوړې او په مسلمانانو یې شروع کړه او حضرت ابوبکر صدیق یې دومره وواو چې دې خوار را پرېوت بېهوشه شو او دومره وینې او زخمونه شو چې د هغه وینو او د زخمونو د لاسه دې چا پېژندنه چې ابوبکر صدیق پکې کم یو دی او دې خو ډېر شریف انسان و د یو ډېر لوی قوم سره تعلق لره د اسلام نه بغیر به خلکو قدر عزت کو دغه قبیله و بنو تیب د هغې مشران راغلل او ابوبکر رضی الله عنه یوړه او کور کې
سملو او دې بېهوشه پروت دی. نو هغه قبایلي خلکو د قبیلې مشران ټول رالل او د بیت الله په خوا کې اعلان وکړ، وی زمونږ د قوم سړی تاسو وو، دا چې خپل دین د خپل مذهب دی، ستاسو څه کارو چې دیم وو. او وی په دې والو کې عتبه ډېر نیغ نیغ و. عتبه دغه وخت کې د ابو جهل نم اوچت مکې سردارو. نو هغوی د ټولې قبیلې مشرانو اعلان وکړ، وی زمونږ د قوم سړی ابوبکر که مړ شو نو دا زمونږ اعلان دی چې مونږ به د هغه په بدل کې عتبه وجنو، ابه قتلو پرېږدو بینه. دا یو اعلان وشو او قبایلي خلکو